چې حضرت عمر فاروق یو ځل حج لتل نو چې واپس راته او مدینه ته رانږدې شو شپه وه شپه د شپې د 14 سپومې وه هغه سپومې ته چې دی باره وه داسې عجیبه انوار نازلېدل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی الله وی دا سپومې دلته مرانا کوي دا به په مدینه شریفه کې مرانا کوي وی ردی دا انوار دلته مراکوزیږي دا په مدینه شریفه کې مراکوزیږي وی خدایا د پیغمبر دی کلی مدینه ته به کله رسم دومره مینه پیدا شي او دا الله نه یو سوال وکړو وی خدای یو سوال دله کوم اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدایا مال ستا په لار کې شهادت راکړه د شهادت سوال وکړه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدایا و ستا په لار کې ما شهید کا وجعل قبري في بلد رسولك او خدای زما قبر ستا د پیغمبر په کلی کې په خار کې وګرځاو دا سوال وکړه یې مکی پسې ارمانونه کول او یې بیا دا غوښتل چې زما مرګ په مدینه کې راشي او زما قبر د پیغمبر علیه السلام په کلی کې شي هغه تمنا ورزو الله پوره کړ کله چې د خلافت اخیری کالو نو بازار کې روانو بازار کې یو غلامو ابو لؤلؤ مجوسی غلامو دا حضرت مغیره ابن شعبہ رضی اللہ عنہ غلامو مجوسی و آتش پرست اغا لگیا دے دا دغا جوڑی میچن جوڑی میچن جوڑولی لورو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چی پلار روان دی دا غلام ولا ابو لؤلؤ را پاسید وی امیر المومنین زما یو خبر ہوا وی زما دی غلام توایا دا دی مولا توایا مغیره ابن شعبتا چی زمان دا مزدوری پا ما کم کی دا غلامان بخلق واغشتل نو بیا بے پکار روزگار کن او سره بے تلا کڑو چی دروازی با دومره پیسے پیدا کی یا دا میاشت با دومره پیسے پیدا کی وی زما دی مولا توایا چی دا مزدوری دا بانده کم کی وی سمر در ناخلی وی دومره را ناخلی وی دا خو لگه دا دیره ندا نوره در باندې سمره کمک دا غلام غصه شو لکه یو خبر او کلوی خد طالبم یو جرنده جوړه کړ نور غږی ونک نو یو چاړې جوړه کړه دوه مخیزه او سلوی خروزه به ګرمول او د زهر په اوبو باندې به وبکوله الور چې چاکو یا چاړه کله ګرم دغه کوي او بکای دا ګرمه کې نو بیا ولا اوبو ورکی هغه سره دا چاړه لګه مضبوطه شي یا دا چاکو نو هغه دوه مخیزه چاړه به روزانه ګرموله سره به کړه او د زهر او به ځان ته خو دی هغه کې به غوپکوله سلوي خروزي ولا د زهر او به ورکړي دا د چا لپاره د عمر لپاره چې کچرته د زخم نه مړ نشي نو چې د زهر د اثر نه مړ شي کنه چاړې تیار کړه ځان سره پټه راوړه جومات ته راغی د سار منځو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سار په مانځه ولاړ او تلاوت یې کاو په لومبي رکعت کې او دې شاته ولاړ د چاته څه پته لګي ناګانه چاړې راوویسته او په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو څو سخت سخت ګزارونه وکړل په هغه دوه مخې چاړې ووهه سخت گزارو داسې په چاړو وو چې چاړې ته خېټې ته پورې را پورې وسته د وینو شور پور شو غریب پرېوت لیکن رو په هغه وخت کې نه چغه وواله او نه وازونه وکړل فورا یو بل صحابي شاته د مټې ونیو او هغه یې ځان په ځای ودرو هله وایي دا مونځ پوره کړه د چاړې څومره سخت درد دی او د زخمونو څومره درد او وینه ترې بیږي لیکن رو د مونځ یې ګورې هغه وخت هم خیال وسات مونځ ډېره هم شي د ځان په ځای ودره اوس هم چې امام ته څه مسله پېښه شي نو دې فورا ورپسې چې کوم مقتدي ولاړي شاته او د مونځ په امامت یې پوهېږي هغه د مټه ونیسي د ځان په ځای دې ودرئ باقي چې کوم مونځ دی هغه به هغه دویم امام پوره کړي نو زر هغه صحابي د مټه ونیو او د ځان په ځای باندې ودرو وی شا به دا باقي مونځ پوره کړه
او دغه سړی چې حضرت عمر رضی الله عنه نو دې تختیده نو صحابه ورانیوه، نو سورلس صحابه نورم موال، سورلس کسه نورم غریبانان شهیدان ځکه دوه مخي د چاړه ده وسره. اخیره کې یو صحابي یو خیارتوب و کاغه سره یو کوټو ا کوټ یې راواغېسته او په دې پاسه یې ور واچه چې په بله طریقه خو دې نه ګیرېږي، په دې کوټ کې بیا دننه ګیر کړو نو دې به ګیر شي. نو چې کوټ یې پې ور واچو نو د چاړه راواغې ځان یې پیلالو چې ما سره به دوی څه کوي، بلا خلک مې مړه کړل او امیرالمؤمنین مې والد. خو خیر صحابه کلک ونیو ویې ته جیل کې واچو. رستو صفونه و تیاره و د سار مونځ و بجلی خوې نه، رستو خلک پوی نه شو، رستو چې صفونو کې کم خلک ولاړو هغوی وی چې مونږ دومره پوی شو چې د عمر اواز بند شو، د بل صحابي اواز شروع شو او وی لږ په غرب بر پی شو چې یاره مخکې صفونو کې څه شور او شرابه او څه منډې تړلې شو. خیر مونځ مکمل شو، چې مونځ مکمل شو دنه وینې بیږي او په کم ځای کې ولاړ دی؟ د حضور پاک په محراب کې ولاړ دی. عجیبه خبره ده. د الله نه سوال کړی دی چې اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک، خدای ستا په لار کې شهادت راکې. نو شهادت والا خدای د پیغمبر علیه السلام په محراب کې ورکړي. هغه ځای کې وینې توی شو چې کم ځای به حضور پاک امامتی کې مونځ کو. رونو چې خدای ته د کمه تمنا وکړو سوال دی د اخلاص نه وکړه، خدای پاک یې ګورې قبلوي. مونږ خدای پرېښی دی او دنیا ته م رجوع کړی. کله چې ضرورت راشي نو الله ته چغه ووم او چې ضرورت هم نه نو خدای م هېر کړی دی. خدای مه هېروئ. که تاسو خدای الله وی فاذکروني اذکرکم، ما یاد کې زه به تاسو یاد ساتم. یو کافر بخپل بوت ته لګیا و عبادت پې کو، د هغه بوت نوم یې لات و لات. قرآن شریف کې مرضی لات و منات و عزا. نو لات د هغه بوت نو دی لګیا دی هغه خپل بوت ته عبادت کوي، یا لاتو یا اللاتو یا اللاتو، هغه بوت یادوي ای زما لاته خدایه. سترګې یې ورلې، چې سترګې یې ورلې نو خولې خطا شوه، د یا اللاتو په ځای یا الله ووی. انسان د خوله خطا کیږي یا اللاتو، او چې سترګې یې ورلې یا الله نو فوراً الله آواز ورکوي لبیک یا عبدی، اے بنده حاضر یم سوی. فرشتے اللہ ته وی خدای دا خو تا ته آواز نه کوي، خولې خطا شوه، سترګې پټې شوې، دی خو دې بت ته چغه وی خولې خطا شوې، لات په ځای ستا نوم واغېست. الله څه وی؟ وی بېشکه ما ته پته ده چې دې وده شو، خولې خطا شوه او په غلطۍ زما نوم د خولې نه وخت، لیکن دی هغه خپل خدای ته لګیا دی چغې وی هغه آواز نه ورکوي. نو چې ما ته یې چغه وواله او زه م آواز ورنه کړم نو په ما او د ده په دې خدای کې څه فرق شو؟ د ده په خدای او په ما کې فرق دا دی چې دی به د خپل خدای ته چغه وی ابه جواب نه ورکوي، او ما کې فرق دا چې ما ته چغه وی زه به جواب ورکوم. دغې خپل خدای ته که دی چغه وی فایده نشي ورکولی، د ضرر نه نشي بچ کولی، او چې ما ته چغه وی فرق دا دی چې د فایده م ورکولی شم، د ضرر نه م بچ کولی شم. لبیک یا عبدی، ای بنده حاضر یم وایه سوی. قدرت الہی تا گورا دقی وقت کی دا اللہ کا آواز در یہ سڑی دے ایک وقت را رسید، ایک وقت را رسید راویخ شو خوب نوت بس سوچ کے پریوت اللہ زدہ چھ عبادت کم دا خو پا غلطے استانم زما دا خلی نوت، ما خلات یادو دا خپل خدای میں یادو او پا غلطے استانم دا خلی نورید. نو خدای تا پا غلطیم دمرم ما تا بیداری چی فوراً ما تا لبیک حاضرم پا غلطه منو مستاد خلینا واد، او خدای بیام تا ما تا متوجه او زما آواز اوری اغا بوتی و چت کا ازمکی لیراو براو ویش پیتاو یا کالم در تا چغی والی پا ویخ تا خوارو جواب را نکر، شپیتاو یا کالم در نغختناو کلا اس پخرانلی او اینن پا غلطه که دخپر رب نم زما دخلینا واد وی دا آغی عرش نا آواز را که یو زیورم پتاو لگی دا چلوی خودشتا او اغا یو ده او د خیر او د شر مالک دی، خیر ورکولی شي شر دفع کولی شي. خدای پاک مسلمان نو د انسان آرزو او تمنا چې کله انسان الله ته آواز کوي
نو خدای هر ځای موجود دی، خدای پاک ستا آواز اوري، خدای ستا تمنا پورا کولی شي. او الله وی فذکرونی ما یاد کې اذکرکم، زه به تاسو یاد کړم. نو مسلمان له پکار دی چې په یو یو غړی الله یاد کړي. او خدای پاک د چا د عبادت ناشکري نه کوي. د الله په نومونو کې یو نوم دی شکور، ورته وایي شکور. یا شاکر هم راغلی دی او شکور هم راغلی دی. دا طالبان په موږ سوال کوي چې د دې معنا خو د شکریه نه ده. شاکر او شکور خدا معنا چې خدای پاک شکریه ادا کوي. نو شکریه خو هغه څوک ادا کوي چا سره چې ښېګړه وکړي. نو خدای سره خو نه څوک ښېګړه کولی شي او نه خدای د چا ښېګړې ته محتاج. مونږ وایو نه، د شکور او د شاکر معنا قدردان دی. څوک چې د چا د نعمت قدر وکړي هغه ته قدردان وي. لکه وي دا قدردان دی، ښه زما د دې نعمت احسان فراموش نه دی. نو خدای پاک چې ته عبادت کې د عبادت فایده تا ته د الله ته نه ده، خو بیا هم خدای سره ستا د عبادت قدر شته. نو چې خدای سره ستا د عبادت او ستا د جلا قدر شته، نو دغه قدر والا قدردان ته شکور او شاکر وي. نو زمارونو هغه سوال کړی خدای شهادت را لراکا. الله ولا هغه سوال داسې قبول کړ چې د حضور پاک په محراب کې ولا شهادت ورکړي. دی غریب بیهوشه شو، صحابه اوچت کورته یې چې یو هغه بیهوشه پروت دی. رالل د هغه زمانې حکیمان او طبیبان علاج ولا کوي، پیچې ولا په خوله کې اړوي، هغه ته په دې خېټه روځي. لکه خېټه یې سوری ده، معده سوری ده، پیل خېټې ته دننه نه ځي. سترګې یې وغړولې. چې کله سترګې وغړولې نو لومبې تپوس ته څه کوي؟ ګوره چې خلک سترګې وغړوي لومبې ویله شابه ډاکټر راولې، طبیب راولې، مړ شوم هله شابه زخم راله وګنډی. نه چې لومبې سترګې وغړولې تپوس کوي، وی مونځ پوره شو که نه؟ الله اکبر. صحابه ورته وی، زامن ورته ناست، صحابه ورته ناست وی، او وی چا سر ته ورسوي؟ فلان کی صحابي. اخره پورې سر ته، بالکل اخره پورې سر ته ورسو. وی خوس ماله اوبه راوړی. صحابه دا خیال و چې ګنې دی تږی دی، ځکه دا خو د ځنکدن وخت دی او دغه وخت کې انسان ته تږی تنده لګي. وی شا بیا اوبه راوړی. هغې وله اوبه په لوټګۍ کې وی نه، غټه لوټه کې راوړی، کوزه کې اوبه راوړی. په منډه لاړل او بې وله راوړی. او په دې تمه دي چې دی تږی دی او دی به د اوبه څکي. چې کله اوبه له راوړی وی ماله لږه تکیه راکړې. هغې وله تکیه ورکړه، رانیغې که اوبې په کاسه کې اړوې. نه، کاسه کې مه اړوې. وی صاحب څه کې بس کې وي؟ اودس کوم. اودس اوبه راته واچوې. هله شابه نور خو نه دی ختلی؟ وی نه صاحب لا نه دی ختلی. وی شابه نور راونه خیجي چې اودس وکړ. وی ورته وی عبدالله ابن عمر، وی بابا تیمم باندې وکړه که نه؟ تاله خو دې وخت کې تیمم جایز دی. وی بچی دین ما ته مخایه، ستا نه زما د حضور پاک سره صحبت زیات پاتې شوی دی او ستا په نسبت ما د حضور پاک نه د دین مسلې زیاتې اورېدلې دي. شابه اوبه راته واچوې چې اودس وکړم. په هغه حال کې اوبه ورته واچولې، اودس یې وکړ. چې بیا کله اودس وکړ وی تکیه راکړې، رانیغ مې کې او مخ راله قبلې ته مخامخ کې چې مونځ وکړم. زوی ورته بیا وی بابا په اشاره وکړه. دی وخت کې خو تعالی په اشاره مونځ جایز دی. وی ما ته دین مخایه بچې، ما د حضور پاک سره د روزې مبارک صاحب سره ډېر وخت تیر کړی دی، د دین مسلې او د مونځ چل مې ته زده کړی دی. مونځ یې وکړه. د مانځه نه چې کله فارغ شو نو بیا یې تپوس وکړو، وی دا چوالم. ګوره نورې خبرې وروسته دي. دا په چاله چوالم. وی دا ابو لؤلؤ هغه مجوسي غلام، د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام هغه والی، هغه مجوسي و کافر و. نو دې څه وایي؟ وی الحمدلله، خدای له ثنا ده چې زما مرګې د هغه سړي د لاس نه ونه کړه چې هغه قبلې ته مونځ کوي، چې د کافر د لاسه مرو. ځکه هغه سړی مجوسي چې د مونځ ګزار د لاس ته زما مرګ مقرر نشو او زما مرګ د مجوسي غلام د یو کافر د لاسه مقرر شو. ګوره دې کې د مونځ اهمیت ته اشاره ده.
ولی چې منځګزار سړی و او هغه والمې نه به بیا جهنم ته ته نو د هغه منځ فایده به یې ختمه شوې وه. خره چې د مسلمان منځګزار د لاسه مړ نه شم او د کافر د لاسه مړ شم وی دې د خدای هلاک کړي. دته خو ما سستغه خبره نه وه کړې، دته خو ما دومره و چې دا کم مزدوري درنه مولا اخلي دا خو لږ ډېر شی نه دی، لږ شی دی. بیا ورته صحابه رالل وی صاحب سړی م نیولی دی، مړی کو، حکم کوه چې مړی کو. وی ولې وجنې؟ وی ته چې ووالې. وی زه خو لا جمدیم. وی په هغه به قصاص اله راځي چې زه مړ شم، نو زه خو لا مړ نیم جمدیم، نو تاسو څنګه قصاص کوئ؟ او وی چې زه کله مړ شم بیا مې اختیار د وارثانو. وی په هغه به قصاص اله راځي چې زه مړ شم، نو زه خو لا مړ نیم جمدیم، نو تاسو څنګه قصاص کوئ؟ او چې زه کله مړ شم بیا مې اختیار د وارثانو دی، که بیا وجنې او که بیا مفتو کې بخیاف وکوي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه راغی، د هغه پلار و حضرت عباس هغه به د غلامانو تجارت کو، دا مریان به یې غشتل او خرڅول، بار نه به یې راوستل او په بار به یې خرڅول. حضرت ابن عباس رضی الله عنه راغی ورته ودرېد، ورته وی کاکاجي چا ووالې؟ وی ستا پلار مړ کړم. عباس یې ورته یادو رضی الله عنه، غلی شو. وی ځکه چې دا غلامان او دا مریان د دې تجارت ستا پلار کوي، دا هغه د بار نه راوستي دي. زمارونو بیا اخیری وصیت سو، وصیت یې دا اوس به ځان نه پس خلیفه ګوري، په ځان یې فکر نشته، نو شورا یې جوړه کړه د شپږو کسانو. وی د شپږو کسانو شورا مې جوړه کړه، دوی چې څه فیصله وکړه به زما نه پسه مري. او وی زما زوی عبدالله ابن عمر دی پکې ناست دی، خو د هغه ووټ بني. کله که د شپږو کسانو بیا اختلاف راغی، زما د زوی رای به پکې نه وي، دې صرف هسې مشوره کې شامل کې د دې ووټ بني. که څلور یو خوا شو دو بل خوا شو، زما د زوی رای له به اعتبار نه وي. بل وصیت یې څوک؟ وی بچې وی لاړ شئ او کار وکړه. وی عایشې رضی الله تعالی عنها ته ووایه چې زما د زړه د ارمان دی چې د حضور پاک په ګاونډ کې دفن شم. نو که چرته ځکه حضور پاک د عایشې بیبي په کوټه کې دفن او یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم دفن، نو که عایشې بیبي اجازت را کوم او که را نه کوم؟ عبدالله ابن عمر لارزوی وی بیا عائشہ رضی اللہ عنہ تے دروازہ اڑا بولا، سو کہ عبداللہ ابن عمر بابا میرا لے گلے او هغه دا تمنا کوي، سوال کوي که تی اجازت ورکې، نو هغه وی چې د حضور پاک په خوا کې دفن شم. عائشہ بی بی ورته سوی وی دا ځای خو ما ځان لخ وخت کړی، وی ما وی یو خوا به مې پلاري حضرت ابوبکر او بل خوا به مې خاوندي نبی علیہ السلام مبارک. خو زه چې عمر غواړي نو ما په ځان دله ترجیح ورکړه، عمر دې پکې ښخ شي او زه به د نورو ملګرو بیبیانو سره د مدینې په مقبره کې دفن شم. ده داسې نیغ نیغ دروازې ته کتل چې عبدالله ابن عمر راښکاره شو. وی بچې څه خبر دې راوړه؟ وی چې ستا څه خوښه وه هغه خبر مې دله راوړه. هغې خو هغه ځای ځان له غوره کړی و، خو هغه وی چې زه په ځان عمر له ترجیح ورکوم او عمر دې په دې ځای کې دفن شي. وی بچې د ایمان نه پس ګوره دې ټکي ته غوږ کښېږدي، وی د ایمان نه پس چې د ما د زړه کم لوی خواهش و هغه دغه چې د حضور پاک په ګاونډ کې دفن شي. دا مې زړه تمنا. وی اسې نه دې وخت کې لا زه چا ورته امیرالمؤمنین، وی ګورې زه امیرالمؤمنین نه یم اوس مرم. خو ظاهر کې بیا د مسلمانانو بادشاه ممکن نه د عایشې دله نه دا ځای ما ته نی خوښ کړی، خو زما د حیا د وجې نه غږ نشي کولی. نو چې کله رانه سوخېږي نو بیا تې دوباره تپوس وکړي. کټ مې یوسی ورته وی چې عمر حاضر شوی دی، نو که دوباره بیا تپوس هم تې وکړه زما د مرګ نه پس اجازه تې وکړه، خو ډېره ښه ده که نی ما د مسلمانانو مقبرې ته یوسي. چې ساعت یې وخته نو بیا یې وړه.
بیا د عائشې بیبي نه تپوس وکړه، هغې وی بالکل زما طرف نه ورته اجازت دی. نو د حضور پاک مبارک د قبر سره د حضرت ابوبکر صدیق قبر دی، په داسې شکل کې دی چې د حضرت ابوبکر سر د حضور پاک د اوږو سره برابر دی، لږ ښکته دی. او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قبر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قبر سره دی، داسې شکل چې د حضرت عمر سر د حضرت ابوبکر اوږو سره دی مخامخ. نو ګوره سوال یې څه کړی؟ سوال یې دا کړی چې وجعل قبري فی بلد رسولک، وی خدای زما قبر ستا د پیغمبر په ښار کې وګرځوه. د دغه ځای سوال یې نو کړی، د مدینې د ښار سوال یې کړی چې د مدینې په ښار کې زما قبر راشي. نو الله وسونه احسان وکړ، وی د مدینې ښار نه د حضور پاک کور او د حضور پاک کورم نه د هغې کوټه او د هغې مبارکه کوټه نه د هغه ګوڼ در نصیب کو. مدینه منورې سره چې څوک مینه ساتي او محبت ساتي، دا د څه د وجې نه ساتي؟ دا د حضور پاک د وجې نه، چې دا د کلي خو ډېر هم شته. په مدینه شریفه کې نه ابشارونه شته او نه پکې ځنګل شته. مکه او مدینه دواړو کې داسې دي، نه پکې ځنګل شته او نه پکې ابشارونه شته او نه پکې د سیر و تفریح څه شته. سیر تفریح له خلک هغه ځایونو ته چې کوم ځای کې ځنګلې وي، یخې هواګانې وي، واورې وي پکې، او یا پکې نهرونه او سیندونه پکې. دا هیڅ نه په مکه کې شته او نه په مدینه کې شته، دا پکې نشته. او بیا هم خدای پاک د مسلمان د زړه مینه هغه ځایونو سره پیدا کړې ده. دا د څه د وجې نه؟ دا د بیت الله د وجې نه او د حضور پاک مبارک د وجې نه.